السلام علیکم ورحمت الله. ضیاء الرحمن صاحب محترم پوښتنه کړې ده چې د چا په نوم باندې جومات جوړول او بیا دغه جومات د هغې نوم ته منسوبول چې د هغه په نوم باندې دا جومات یادېږي، دا کار جایز دی که نه دی؟ لکه مسجد ابوبکر، مسجد عمر وغیره. جمهور العلما دا وایي چې جوماتونه د یو چا نوم ته منسوبول، لکه د پیغمبرانو نوم ته منسوبول، د علماو او صالحینو نوم ته منسوبول، دغه شانه چا چې جوړ کړی وي دا جومات د هغې نوم په دې جومات باندې کېښودل، او کومه علاقه کې چې واقع وي د هغې علاقې په نوم باندې دا جومات یادېدل، او کوم قوم چې په دې جومات کې لمونځ کوي دا قوم په نوم باندې یادېدل، دا ټول نومونه جایز دي او دغه نسبت جومات ته کول جایز دي. دې باندې دلیل دی حدیث د عبدالله ابن عمر چې امام بخاري راوړی دی. امام بخاري په دې باندې باب هم ایښی دی، باب هل یقال مسجد بني فلان. دغه حدیث کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسونو د ځغلولو یوه مسابقه جوړه کړله. دغې مسابقې ځای د ثنیة الوداع نه شروع کړه او مسجد زریق پورې دا مسافه وه چې دغه ځای پورې به دا منډه والی کېږي. نو دلته د حدیث کې دا لفظ راغلی دی چې الی مسجد بني زریق. مسجد د بني زریق دا یوه قبیله وه چې دا مسجد دغې قبیلې ته منسوب شوی دی. جمهور العلما دلیل نیسي په دې باندې چې دغه ټولو نومونو ته جومات منسوبول او دغه نومونه په جومات باندې کېښودل دا جایز دي. نو د دغې حدیث د وجې نه علما وایي چې مسجد چا جوړ کړی وي هغې ته اضافت او نسبت هم صحیح دی، لکه مسجد نبوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبېږي. مسجد نبوي رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دی، د هغه په نوم باندې یادېږي، مسجد النبي صلی الله علیه وسلم یا مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا جایز دی. دویم هغه څوک چې کوم قوم چې په دې جومات کې لمونځ کوي هغې ته هم نسبت جایز دی، لکه دغه حدیث د امام بخاري چې مسجد بني زریق یا مسجد السوق د بازار جومات، نو دا نسبت هم جایز دی. دریم یو وصف ته چې دغه جومات په هغې باندې مشهور وي هغې وصف ته هم د هغې جومات نسبت کول جایز دی، لکه مسجد حرام، مسجد اقصی. الله تعالی ویل دی سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دغه شانه یو مسجد چې هغه د مدینې او مکې په لاره کې واقع دی د هغې نوم دی المسجد الاکبر. امام بخاري دا حدیث راوړی دی. او دغه شانه یو بل حدیث دی چې هغې کې الجامع الکبیر په نام باندې یو مسجد یادېږي. او په دې وخت کې خو د آبادي زیاته د خلک زیات شوي دي، نو مسجدونه هم ډېر زیات دي، په هره محله او هره کوڅه کې یو مسجد دی. نو پکار ده چې هر مسجد دپاره نوم کېښودلی شي د صحابهو په نوم باندې، د انبیاو په نوم باندې، د صالحینو او د علماو په نوم باندې که یاد شي، نو دا کومه خبره نه ده او دا یو جایز عمل دی. خو یوه تنبیه دلته پکار ده، هغه دا چې ځینې خلک مسجدونو ته د الله تعالی په نومونو باندې نوم ږدي، لکه مسجد الرحمن، مسجد القدوس، مسجد السلام وغیره. دغه شان د الله تعالی نومونه راخلي او مسجد ته منسوبوي. دا صحیح ده چې مسجدونه دا ټول د الله تعالی کورونه دي. الله تعالی وایي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد ټول د الله تعالی دي، د الله تعالی په دې جوماتونو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک مه رابلئ، هغه سره په عبادت کې شریک مه جوړوئ. خو مسجدونه د الله تعالی د اسماء او د الله تعالی د نومونو په نوم باندې نومول او په هغې نوم باندې خاص کول، نو دا کار په سلفو کې چا نه دی کړی، یعنې دا کار محدث او نوی پیدا شوی کار دی چې د الله تعالی په نومونو باندې جومات ته نوم کېښودلی کېږي او د هغه نوم ته منسوبېږي. نو دغه کار نه دی جایز، او نور د صالحینو نومونو ته که دا جومات منسوب شي دې کې څه حرج نشته دی. او په همدې باندې علما د اللجنة الدائمه د سعودي علماو هم فتوا ورکړې ده. والله تعالی اعلم.